د ترکمنستان د خارجه وزیر خاطره. د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر چې له 2007 کال راهیسې د دې هیواد خارجه وزیر دی، امارت یې باوري شریک باله او جالبه خاطره یې وویله. ویل 2007 کال کې چې امریکا پر افغانستان بمباري شروع کړې وي، حالات ډیر کړکېچن وو، خو زموږ کونسلګرۍ په مزار شریف کې لا فعاله وه. کله چې د بمبارد په مقابل کې ستاسې ځواکونو ته مقاومت ناشونی شو او نور له مزار څخه طالبان شاتګ ته مجبور شول، ستاسې مسؤلینو زموږ کونسلګرۍ ته خلته کې د برېښنا د بیل پیسې راوړي او غوښتنه یې وکړه چې دا مو بیل دی، موږ ځو چې تاسې زموږ پر خلکو برېښنا قطع نه کړئ. سبا ته امارت له مزار شریف څخه شاتګ وکړ. رشید مرودوف وویل زموږ اړیکو کې رښتونولي موږ ته دا باور راکړی چې موږ او تاسې پر مخ تللی شو. دا د افغانستان رښتینی او مسؤلانه استازولي ده. دا مطلب په ټولنیزو رسنیو کې فعال ذاکر جلالي پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی.